بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم او هر کله چې قتل کړو تاسو نفسا یو نفس فادارأتم فيها نو بیا پرې وتلی تاسو په اختلاف کی والله الله پاک مخرج رایستون کې دی ما کنتم تکتمون د هغه چا چې تاسو یې پټوي. د بنی اسرائیل بحث روان دی خصوصا د یهودو د دوی بل یو عیب دا بیانېږي چې هغه دا دی چې دوی په پاکو خلکو به تهمتونه لګول د ځان د بچاو د پاره. بنی اسرائیلو کې دا چلو چې دا بیماری هم هغوی ته ننوتې و چې ځان پاکول او په نورو خلکو باندې تهمتونه لګول. لکه یو د هغې نه دا واقعه هم ده چې د خپل خواهش دپاره او د دنیا دپاره به یو کار هم وکړو ځان به بیا د هغې نه صفا کولو. نو دا داسې واقعه وه چې په دغه وخت کې یو سړی چې دی نو هغه ووجلی شو او د هغې واقعه داسې رالل چې دا خپل وراره وجلی و او دی ترو دی ووجلو داسې ووجلو چې وایي چې یا د ده ښځې ته اراده وه چې ای خوښه وه چې ما ته به پاتې شي یا لور ته اراده وه او دا سړی مالدار هم او نور زامن یا داسې وارثین نه و. نو هغه دا غوښتله چې دا سړی مړ کمه نو دا مال او دا زنانه چې دی دا به ما ته پاتې شي. او بیا د هغې سره دویم ظلم یې دا وکړو چې دی بیا په نورو خلکو باندې ورواړو. نو دې را پاسېدو د شپې دا سړی چې دی نو هغه قتل کو بیا د ده لاش چې دی هغه ویوړو او د یو کور مخې ته چې دی نو هغه واچولو. کله چې سحر لا خلک راووتل چې وایي کتل له کور مخې ته لاش پروت دی هغوی حیران شو چې اوس دا څه قصه ده. اوس دغه وراره راغی او په لار را روان دی چې وایي کتله چې ښه زما ترم وجلی دی بس چغې و غوغاو خاورې به یې وراغېستلی او په سر باندې به یې اچولی چې زه خو هلاک شوم زه خو برباد شوم تاسو زما تره وجلی دی. د کمې کورنۍ مخې ته چې ونه هغه ښه مالداره عزتمنده کورنۍ ونه حیران و چې اوس داسې په عذاب واوښتېدو مړی مړی پروت دی او دعوه په مونږ باندې وشوله. خبره موسی علیه السلام ته ورسېدله. موسی علیه السلام چې راغی نو دغې کورنۍ ته یې وویې چې بس اوس خو تاسو باندې دا خبره دنو ستاسو سره څه ثبوت نشته او د کور مخې ته مړی پروت دی نو مراد دا دی چې دیت به وله ورکوئ. نو لکه داسې شوه چې هغه دوه ګټې یو وکړی او دی پسې درېیمه ګټه دیت یې عملي. دوی موسی علیه السلام ته وویې چې موسی علیه السلامه زمونږ دپاره دیت څه مسله نه ده دیت به ورکو خو مسله خو دا ده چې دا عیب خو په مونږ ولګېدو مونږ قتل نه دی کړی نوم د قاتلانو به راباندې راشي څنګه مونږ دونه بد خلک او د الله نه یریدونکي خلک یو شو چې قتل هم وکړو لکه نو دا دیت راته نه دی ګران راته دا خبره ده. نو موسی علیه السلام پسې بیا ورالل چې د الله رب العالمین نه سوال وکړه د الله رب العالمین نه زمونږ دپاره سوال وکړه چې اوس دا قاتل ښکاره شي اصل حقیقت ښکاره شي چې زمونږ خو په خاندان او په نسب او په دې باندې به دا نوم راشي چې ګنې دا قاتلان دي. نو د دې خبرې نه یریږو دیت نه چې دی هغه نه یریږو. موسی علیه السلام د الله رب العالمین نه سوال وکړو نو الله رب العالمین د هغه دعا قبوله کړله او د هغې په بدله کې دا سړی چې دی نو دا را ژوندی کوي. نو اوس دې آیت نه به دا خبره معلومیږي وروسته تفصیل به یې راځي. وإذ قتلتم نفسا یوه خبره دا وه چې هر کله تاسو یو نفس قتل کو یو سړی چې دی نو هغه قتل کو نو د دغې واقعې ته اشاره ده. فادارأتم فیها نو بیا تاسو په اختلاف کې پرېوتلی د دغې قتل په باره کې یا د قاتل باره کې. والله مخرج الله رب العالمین راویستونکی دی یعنی الله رب العالمین ښکاره کوونکی دی کار لره. نو دا یهود چې دی دا خو تهمتیان خلک وو الله رب العالمین ولا دا خبره ښکاره کول. نو په دې وخت کې دا واقعه د غوا چې راغلی و او دوی د زلاغه معبود حلال کړی او ذبحه کړی و نو الله رب العالمین ورته دا پیدا ورکړل چې د دې غوای و ټوکړه راوالی او په دې باندې ووهئ. یو حدیث کې راځي غالبا عثمان رضی الله عنه روایت کړی دی او په هغې کې داسې وایي چې که یو انسان یو کاڼي ته ننوځي او د کاڼي ته نه دروازه شته دی او نه کړکۍ روشندان هیڅ قسمه لار ورته نشته او په دې کې یو عمل وکړي نو که دا عمل د نیکۍ هم الله رب العالمین
ښکارا کوي او کدا عمل د بدی هم الله رب العالمین ښکارا کوي. لکه دې ځینې محدثین او علما یو دا خبر هم راوباسي چې یو سړی نیک عمل کوي نو دا نیک عمل ول الله ښکارا کوي. که دې د دې دپاره وکړي چې خلکو ته ښکاره شي نو دې پې ګناهګار شو، په لوی ګناه کې راغی. حالانکه الله رب العالمین دا نیکي نه پټوي. د مخ نه سړي ته پته لګي، د خبرو نه پته لګي، د تلو نه پته لګي، خبره نه پټېږي چې څوک نیک دی او څوک بد دی نه دی. نو الله رب العالمین هغه خبره چې دی نو هغه ښکاره کوي. والله مخرج ما کنتم تکتمون. الله رب العالمین هغه څه ښکاره کوي چې تاسو یې پټوونکي، یعنی دوی د عمل چې دی نو هغه څه کوو دی پټو، دا خپل قتل او خپل ظلم چې دی هغه یې پټولو نو الله رب العالمین ولا ښکاره کو. یو مسله دی چې دا هم ده په د ښکاره کېدو کې چې یو خو هغه خپل خواهش خواص هم پوره کېدو، خو دویم دا و چې دته میراث میلاوېدو نو الله رب العالمین دې د میراث نه محروم کړو. د تورات دا قانون چې چا به قتل وکړو نو قاتل ته چې دی د خپل وارث میراث به بیا نه میلاوېدل. او زموږ شریعت کې هم دا حکم دی چې چا د میراث لپاره قتل وکړو نو دته به دا بیا نه میلاویږي. نو د تورات کې دا حکم و نو دوی د هغې میراث نه چې دی هم محروم شو او بې عزت هم شو، وشرمېدو. دوی دا خبره پټول په دې نورو چې ورړول د دې دپاره یې ورړول چې دی پاک پاتې شي. نو الله رب العالمین رایستونکی دی یعنې ښکاره کوونکی دی هغې خبرو لره چې تاسو یې پټوئ. نو الله ورته بیا حکم وکړو فقل نضربوه، فسو یې مونږ الله وایي ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې یا په بعضې حصه د دې مړي. کذلک دارنګې یحیي الله الموتى، الله رب العالمین را ژوندي کوي مړي، ویریکم آیاته او ښکاره کوي نښې خپلې لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو عقل بیا مومئ. نو فقل نضربوه، الله رب العالمین وایي مونږ دوی ته ووایي چې ووهئ دې مړي لره. اوله کې مونږ یو خبره کړې وه چې کله د غوا دا واقعه شروع کېدله چې وسو دا خبره مشهوره ده چې د غوا د الاله شوي د دې مړي دپاره وه، خو دا مونږ ویلو چې په دې ځای کې دا مشهوره خبره ضرور ده، خو په دې کې اختلاف دی. اکثر مفسرین داسې وایي چې دا محققین چې کم دی هغه وایي چې دا مړي دا واقعه جدا ده او دا واقعه چې دی نو هغه څه ده جدا ده. د مړي واقعه چې جدا شي نو بیا به داسې راځي چې فقل نضربوه ببعضها، پس ووهئ دې مړي لره په بعضې حصه د ده باندې، یعنې په یو اندام باندې. لکه اوس د مړي لاس راواله او د هغه وجود پې ووهه، یا د مړي بل یو اندام راواله او د هغه وجود پې ووهه. او د هغې دپاره یوه خبره دا هم کوي چې دا خو هسې اتفاقا دا خبره رایوځې شوله، که نه دا څونه واقعات چې مخکې تېر شو نو اذ په کوم ځای کې راځي؟ په هغه ځای کې راځي چې واقعه جدای. نو دغلته مخکې ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره دا هغه ځای نه را روانه ده، او دلته کې ډایرکټ واقعه پوره شوه چې تاسو دا کار وکړو چې فذبحوها وما کادوا یفعلون. نو واقعه مکمل شو. و اذ قتلتم نفسا دا پسې جدا واقعه شروع شوله. او په دې کې یوه خبره ده چې دا محققین ولې داسې وایي نو د هغې وجه دا ده چې وایي د خلکو ذهن ته دا خبره ولویږي چې د مخکې نه د غوا هغه عزت او احترام خو دوی په زړه کې دی. نو که داسې وشي چې او دا د غوا په دې حصه یعنې په پوټي والی شوی دی، خو ذهن کې بیا یوه قصه به ښه پرېوځي چې وګوره په غوا کې خو کمال شته که نه، په غوښه انسان ووالی شو، مړی را ژوندی شو. نو د دې خبرې ښکاره کولو له او دې ځای کې د عربۍ نه هم داسې معلومیږي چې د عربۍ نه دا معلومه شي چې دا والی شوی دی په بعضې اندام د دې سړي باندې. نو دا دوه خبرې چې دی احتمال لري. دا اولنۍ ډېره مشهوره ده، خو د مشهوروالی چې دی نو دا په اسرائیلیاتو باندې دی. اسرائیلیات دا واورئ چې بعضې خبرې تفسیر کې کېږي نو دا بني اسرائیلو کړي، خو د هغې علما وایي چې نه به یې مونږ تصدیق کوو او نه به یې تکذیب کوو. نه ورته داسې ویلی شو چې دا بالکل دروغ ده، نه داسې ویلی شو چې دا بالکل رښتیا ده. بالکل رښتیا هغې خبرې ته وایو چې کوم رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ ته کړي نو هغه ته خو د وحي په ذریعه باندې شوي، نو هغه خبرې چې دی هغه به ټیکي. خو که پیغمبر دا وضاحت نه یې کړی نو دا اسرائیلیات چې بني اسرائیلو کړي. نو دغه مشهورتیا چې وایي څومره ده نو په دې کې یو روایت صحیح چې دی نو هغه نشته یو هم. نو د هغې نه دا معلومیږي چې مشهور ډېر دی، خو اصل خبره دا ده. نو د دواړو نه چې هره یوه خبرې فقل نضربوه ببعضها، پس الله رب العالمین وایي مونږ حکم وکړو چې ووایي دا مړی ببعضها په بعضې حصه د غوا، یا ببعضها په بعضې حصه یو اندام د مړی باندې. نو الله رب العالمین دا حکم وکړو، دا کار وشو. نو کذلک یحیی الله الموتى، الله رب العالمین وایي دغه رنګې
مونږ مړی را ژوندي کوو. نه دینه مراد دا دی چې دا حقیقت تاسو ومنئ یهودو ته او مشرکانو ته وایي چې په دنیا کې ستاسو د مخې یو مړی پروت دی او دونه ورځې پروت دی، الله رب العالمین د غوښې په یوه ټوکړه باندې کووالی شوي، نو دا غوښه چې دی دا د چا ده؟ خو دا د یو مړي دا غوښه په دې ټیم کې حلاله شوي مړه ده که نه؟ نو د یو مړي باندې بل مړی چې دی الله رب العالمین را ژوندی کولی شي، نو الله ته د اسبابو ضرورت نشته چې په دې کې خو سبب نه دی چې په غوښه ووالی شو، بس الله ښه پوهېږي. خو د الله رب العالمین حکم دویمه خبره دا کېږي چې که الله رب العالمین نه دعا غوښتی شوی او الله یې را ژوندی کړی وی بغیر څه چې نه په اندام والی شوی او نه په غوښه باندې والی شوی، نو د خلکو بیا څه وی قرآن کې بار بار راځي چې داسې خبره به دوی ولیدل نو زر به یې وګوره که نه دا جادو دی، نو بیا به وی چې موږ نه وی چې موسی علیه السلام جادوګر دی، اوس دی که نه هغه دی په جادو مړي را ژوندي کوي او تاسو نورې خبرې کوئ. نه الله رب العالمین ولا سبب وګرځو او دا سبب یا د غوا په غوښه والي او یا چې کم دی په یو اندام باندې وهلی، نو دی چې کله په دې اندام باندې ووالی شو نو دا را ژوندی شو. دی چې را ژوندی شو خپله خبره یې وکړه چې زه خو پلان کې وجلی یم، حالان کې هغه سړی تهمتي و، نو د هغې نه بعد هم دا خبرې نه انکار کوو، د هغې نه بعد هم انکار کولو چې دا کار ما نه دی کړی که نه الله رب العالمین پې دومره غټه خبره وکړل. دویمه خبره دا دویمه واقعه شوه چې الله رب العالمین مړي را ژوندي کړي دي. دوه واقعې شوې که نه، یو بني اسرائیل را ژوندي کول، دویمه دا دوه واقعات به دې صورت کې نور هم راځي چې دې نه دا خبره یقین ته ولویږي چې الله رب العالمین دغه رنګې په قیامت کې به هم را ژوندي کول کوي. نو کذلک یحیی الله الموتى، دغه رنګې الله رب العالمین مړي را ژوندي کوي، یعنی که ته نه منې چې وروسته به را ژوندي کول کېږي. یا دویمه خبره دا ده چې د مشرکینو بني اسرائیلو به په دې ژوند د قیامت نه بعد، د قیامت کې چې کم ژوند دی د مرګ نه بعد، په دې کې به مشرکینو به منل نه، او کومو چې منل او کومو یهودو نه هغوی به پکې خبرې کولې. چا به وی چې دا به صرف روحي، چا به وی چې په دې طریقه به، چا به وی چې نه بدن به ورسره نه وي. نو الله رب العالمین ورته وښودل چې هغه دی هغه مړی دی او سره د حق بدن او د حق روح هم یې را ژوندی کړو، نو چې دلته یې را ژوندی کولی شم نو هلته یې نه شم را ژوندی کولی. نو دې خبرو کې بحث پرېږدی، خو چې الله دې را ژوندی کوي بس را ژوندی کوي دي. هم دقه بدن خاوره به یې خو د خاورې نه به واپس برابر شي. الله رب العالمین د پاره دا هیڅ مشکل خبره نه ده. نو کذلک یحیی الله الموتى ویریکم آیاته، الله رب العالمین په دې طریقې سره مړي را ژوندي کوي او خپلې نښې ښیي. نو اوس آیاته دلته خو یوه خبره ده، او آیاته چې دی نو هغه جمع راوړل. نو یو د دې نه قدرتونه د الله رب العالمین مراد دي چې د الله رب العالمین ډېر قدرتونه دي، ډېرې نښې دي. دویمه خبره چې کوم دی هغه نښې د قیامت دي چې کذلک یحیی الله الموتى کې مونږ ووایو چې دا نښه د څه دپاره شوه؟ دا بیان او وضاحت شو د قیامت دپاره چې هلته به را ژوندي کول کېږي. نو آیاته نور هم د الله رب العالمین ډېرې نښې دي د قیامت دپاره چې د هغې نه دا خبره یقیني کېږي چې الله رب العالمین به مړي چې دی دا به را ژوندي کوي. لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو عقل حاصل کوي، تاسو